لومبه خو د امام علي شاه منظر صاحب د بصر صاحب او د سیدګل صاحب شکریا ادا کوم او مرګري ډېر زیات دي او یو څو شعرونه به ما یو څلورو ځلو به وایم چې زه حسن یم د خاورې خدا هم په ما حسینه ده زه حسن یم د خاورې خدا هم په ما حسینه ده او نه صرف پښتون یم د پښتون سره مې مینه ده او مینا یک طرفه نه ده د دواړو په شریکه ده مینا یک طرفه نه ده د دواړو په شریکه ده ځکه پرې مین یم هغه هم په ما مینه ده دا لنډ بهر والا پرون چې یو شعر دی چې په هر ځای کې آباد دي چې په هر ځای کې آباد وي زما یاران دې زنده باد وي او منظر سے شعر دے چه زقندن بے قوما که یزید بھی او که شداد بھی او ازادی یولوی نعمت تے ازادی یولوی نعمت تے طول مارغان دے هم ازاد بھی او اخیری شعر بوے مچی نیکمال دے خدیل بھی کی چه دا ہر چاچے اولاد بھی چونکه ملمن نو دتا د دې پتنو دا پروګرام ما خیال دی د ګلسید سے ووم دی کاتم پروګرام دی چې په ځانګړي توګه د نصر مشاعره جوړي بلکې خو برپورا روټیم په شاعرانو ملګرو خوري او نن تر بادر بابا رسو او لګه حوصله افزایی وکړي ګلسید دغه پارتا دعا وکم چې خدای دې ډېرې پیسې ورکړي هغه د چا شعر دی چې د دلبرو صدقې رحمان بابا اسنه چې په دنیا پسې ظاهري یم پیسې ګلسید سے پمون لګای مونږه ته عزت راکړي احترام راکړي او دا د پښتو دستا چې پروګرامي بیا باغی کې تاسو ته کړیا څنګه د ساين نه راکړي لګیای دا څه کار دی چې دا پروګرام دا د پښتو ژبه د کاغذي حقيقي خدمتګار رول ادا کوي نو زبا او دا مات ګټونه کلام وې ما نظر مې ډېر ګټ دی چې په کې غلط دی کوم معافي وای نه وای راخسته می پسر وای راغسته می پسر یو غټ ګډه د محبت راغسته می پسر یو غټ ګډه د محبت ګردوم کلی په کلی ډک څړګې د محبت یو پیغلت لګودرتا د خپل ځان سره گویا یو پیغلت لګودرتا د خپل ځان سره گویا وا ویلی وړم راوړم په سر منګې د محبت او نسل بنګړي د زرو نه یو دا سور د شیشې دا نخه د جانان دا بنګړې د محبت او زما مین زړګي کې نفرتونه نه ځایږي زما مین زړګي کې نفرتونه نه ځایږي ماتل خیزار ساتل دي پټې د محبت او د امن خاطرې ته مې نزلنه دا دعا ده د امن خاطرې ته مې نزلنه دا دعا ده او تل جګو سا په سر دې شم لګې د محبت تاسو دا چې کوم بار راغلي نوښار ډسټریکټ ته دته په خیراجي یا ما او د تاسو دا مایک نزدیک شي مایک نزدیک ها د تاسو دا کوم معاشره چې دا کوم تاسو چې دا دې ورګونه مخکې به کله مونږه مشاعري کوي دا بناستو نو ټول بدل 50 کلن شپه کلن وکړي او اوس چې دې ماشومان کې کم ټیلنټ ته دا تاسو یې صرف نوښار یعنی شزر کې مربع کیلومتر دی او دې مونږه ټول یعنی په صوبه سرحد چې کوي لا ورته لا ته ورته هغه 8000 مربع کیلومتر دی تاسو چې په دې لوګون دي ځکه دومره راغون شوی نو کدا ټول مونږ راغون کو نو هغه بسوي تاسو دا ورګینر کومه
چې راتلونکي وخت کې تاسو هېڅوک نشئ دوکه کولی. مونږ چې کومې دوکې خوړې مونږ سره چې کوم فراډونه شوي دي په هر شکل کې، نو زه د دې م تاسو سره به نه کېږي. او دا ځوانان چې څنګه وي دی چې کوم ګڼ ټیلنټ دی نو دی د یو نام کم نه دي. زه تاسو ته بیا ډېر درخواست کوم دا تاسو چې په دې لنډ تنګوا کې او سپیشلی ګلسید صاحب ته د ملګرو ته چې دومره دې ځای کې دا پروګرام جوړ کړو او دا کنټینیو وساتئ چې سم د چانه کېږي څنګه چې ذاکر وي منظر وي نور یې مونږ نه هم څه وس کېږي نو مونږ به هم راغونډو. او سپیشلی چې دا کم دي مونږ دا ینګسټر دي نو زه دې ته ډېر سلوټ کوم چې مونږ هېڅوک هم نشي والی. څنګه چې دې بچنګي ووایي چې مونږ په دوکو باندې یو ځای کې په جهاد اړم کړي، په بل ځای کې په جهاد اړم کړي او نور سره کړي، نور سره نشي کولی. خو که مونږ دا څنګه چې دا مونږ ټیمپو ساتلی دی، دا څنګه چې مونږ روان یو، لکه څنګه د امام صاحب دي، لکه څنګه تاسو چې بصر صاحب دي، نو دا تاسو یعنې د مونږ رهبران دي. په څه باندې شاعر تاسو سترګې زه خبره نشم کولی، خو تاسو چې کوم خبره کوئ زما د زړه آواز دی. او دا د مونږ معاشري یعنې دا کوم چې دا د معاشرې چې کوم ناصرونه دي دا به تاسو د خلکو ته ښایي چې دا تاسو خلکو ته وښایلو. زه تاسو نن وسوک یم دا دلته چې څومره کسان دي دا ټول سیاسي پارټیان یې راغونډ کړي، مړه دومره خو دې راغونډ کړي، تاسو راغونډ شوي تاسو خپل کوم درد دی او زه آی اپریشیټ دیم. ویلکم. ډېره مهرباني. زما لوري زما خوږې لوري ته خو خوشبویه ګلې د چمن ښکلا یې د کور د انګړ زینت یې د نندارو ننداره یې د حسن فراخي د څومره درناوی لري د وجود خالونه دي د مصور د ګوتو سنسنیخیز شاهکار دی د سیرت او د صورت په صفاتو کې د جنت د معززې حورې نه کمه نه ښکارېږي لکه چې زما کور کې د جنت یوه پاکه حوره نازلې شوې وي. ستا اعلی خصلتونه، ستا د حیا په لوپټه کې هغه پټ سپېڅلي صفتونه، د خپلو وروڼو خویندو سره د لازواله مینې اظهار، ته خو د ناموس په جامه کې مقدسه راهبه یې. منظر صاحب زما د کور د هر دیوال هر کاڼی ستا د اعلی خصلتونو او د خوږو خدمتونو اعتراف کوي. د کور هره بلای مې ستا حیا ته ځایرېږي، ته خو زبرګه وي. ستا د روح پاکۍ د کور برکتونه، ستا د تنهایۍ د خپل رب سره د سرګوشۍ او د راز و نیاز مثال نشته. زما د ژوند محل په تا آباد لکه د خادمې په زما ضرورتونو ته تیاره ولاړه وي. تا زما هر یو عادت لکه د پاڼې ماګر زود کړی و. زما هر درد تا خپل درد ګڼلی و. ستا په همت زه پیدلم، زه په تا ودانم، ځکه چې ته د مور پلار د معراج نه خبر وي. ته د فطرت په هغه صفتونو ممتازه وي چې مثال یې نشته. الله پاک د کائناتو درانه رموز ستا په سینه کې ځای کړي دي. د تخلیق په معیار کې تا ته درانه کتلې شوي دي. د حکمت ملغلره یې ته خو د ستړي ژوند دمه یې. زما د زړه روښان چمن یې، خو د خزان راتلل د چمن قسمت وي. ته خو به لاړه شي د خپل حقیقي کور مالکه به شي. د خپل کور د مالک کېدو هغه نوموړی احساس به زما کور خوشي کړي. ته خو به لاړه شي تلل دې الله نصیب کا. رب دې د نوي کور د نو خوشحالو مسکلو ګرځوه. زما نه خبرې چې په ما به څه تېرېږي. زما د بوډا ژوند خو به تس نس شي. زما د کور دیوالونه به خاموشه شي، حسرتونه به لیوني شي. زما د چمن ټول ګلونه به په سرو سترګو وژړېږي. زما په غولي کې ستا د قدمونو هغه شوق یادونه به ما ترمي شاید چې زما د ستا مزي به م رالړ شي. ستا خوشحالي به زما د غمونو سبب وګرځي. زه به ډېر ناقراره یم، ویر به کومه، زه به د چا نور تندیله بیا ګورم. ما نه به زما د ضرورت تپوس څوک کوي. ته خو زما د ستړي ژوند دمه وي. بچې زه به ډېر ارمانونه وکړم. زما د خیزه ذهن کې به ګیاګانې روخېږي. بیا به صرف ستا د راتلو لارو لګورم. خلک به ډېر وي خو ستا کمې به څوک پوره نه کړي. ستا د روڼ تندي ځلېدلې کرښې، ستا بې ژبې خوله، ستا د حوصلې نازونه. کاشکې که د دنیا سترګې ړندې وې نو زه به هم تا سره تللی وم. بچې زما زړه به صبر شي، وخت به زما زړه د اړمونه ورکړي او زما د توده جذبات به آخر یخ شي. خو په ډولۍ کې تلل د یوې پېغلې د ژوند عظیم حق دی.
او د نوي ژوند مقدس آغاز دی د ژوند پرېکړې اصول دي هر یو پیغله د زرخیزه ځمکې مثال لري د ژوند مرام تخلیق لیکلی شوی دی د یوې زنانه حقیقي کور د خاوند کور د زمانې نابغه او عظیمو شخصیتونو لپاره دا کوټلي اصول دي دا چې د چا د ژوند لپاره څومره تریخ بوټ دی دومره د چا لپاره خوږ هم دی موږ ډېر موږ ډېر تکلیفونه دې لپاره په ځان تېرو چې د ژوند فطري اصول ورڼېږي اصولو ته به تسلیمېږو یعنې د ژوند پایه به ودرېږي ته به پریشانه نه یې د کور مینه او یادونه به د زړه خوري او حق ته به ځان سپارې ډېره بس